د خپل غین څخه د ګریزګل کوتک جوړ کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه بیا د یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوړې نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو د خپل نازک بدن کوتک څخه د ګریزګل په شانتې سم غټ بانډز کوتک جوړ کړو؟ د ویډیو تر پایه سره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. که غواړئ چې خپل کوتک غټ کړئ او بانډز ترې جوړ کړئ، په دې ترتیب نه چې بلکې ستاسو خپل کوتک وړوکی وي او د خپل کوتک په دې قصه کې شي چې زه به خپل کوتک څنګه قوي او مضبوط کړم. یعنې زموږ مطلب داسې چې تاسو د هغه جنسي پاور چې ستاسو په کوروالي کې د زر انزال سبب کیږي او پریشاني مو ده، ټول عمر د دغې پریشانۍ سره تاسو مخ شوي یاستئ. څنګه کولی شو چې خپل کوتک قوي مضبوط کړو او زر انزال نشو؟ د انزال موده مو باید څنګه زیاته شي؟ دغسې زه تاسو ته ما په دې باره کې ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي، تاسو ته بار بار زه وایم او بار بار ما تاسو ته تقریبا تر 1000 نه زیاتې ویډیو جوړې کړي دي چې تاسو ته هر ویډیو کې زه وایم چې تاسو باید نسخه تر هغه ټاکلي هدفه پورې ورسوئ. یعنې که 20 ورځې ما ښودلې وي نو 30 ورځې استعمال کړئ، ځکه یو ټاکلی هدف تاسو ته ما ښودلی نو باید هغه ټاکلي نه 11 ورځې نور هم ورواوړئ ترڅو ستاسو بدن باندې مثبت تاثیر وکړي. نو راځم د نسخې په لوري کې تاسو ته به کوم سردرد نه جوړېږم. تاسو کولی شئ چې 3 شیان استعمال کړئ. لومړی لونګ او ادرک. دغه شیان به تاسو پیدا کړئ، خو نسخه باید داسې جوړ کړئ. لومړی باید تاسو لونګ راواخلئ او میده یې کړئ او د پودرو په شان یې کړئ، یا یې مکسر ته واچوئ یا یې هم د لاس په واسطه میده کړئ. د هغو وروسته تاسو کولی شئ چې وچ شوي ادرک چې د مساله پلورونکو دوکانو والا سره پلورل کېږي 10 ګرامه به راواخلئ او 15 ګرامه به ادرک کوي وچ او 15 ګرامه به وچ لونګ کړئ. دا به تاسو واخلئ او دا به په شودو کې واچوئ. کله مو چې شودو کې واچوئ نو له هغو وروسته به تاسو دا راواخلئ او وبه خوټ کوئ. چې ښه وخوټ کېده نو دا به راواخلئ، له هغو وروسته به یخ کړئ. د یخېدلو نه وروسته به تاسو دې ته 3 کاشوغې یا 2 کاشوغې، که 3 کاشوغې واچوئ نو ښه به وي، ځکه چې ادرک او لونګ لږ ذره ترخه وي. او دا به تاسو راواخلئ او 3 کاشوغې به عسل یا ګبین اصلي ګبین ور واچوئ. کله مو چې دا ور واچوئ نو دا به تاسو د کاشوغې سره مکس کړئ. د مکس کېدلو نه وروسته تاسو کولی شئ دغه هر ټیم په سحر د خوا نه تاسو په نهار یې خوړلی شئ. کوم خلک چې 2 مشکله لري، لومړی د وینې زیاتوالی، وینه کې چې زیات غوړ وي یا غوړوالی کلسترول وي، کولی شي له دې سره کنټرول کړي. دوم چې زر انزال کېږي یا په معامله کې زر خلاصېږي، کولی شي له دې سره خپل انزال موده زیاته کړي. نو دغه راز تاسو کولی شئ چې دغه تاسو 2 هفتو نه تر 3 هفتو پورې استعمال کړئ او بیا به نتیجه انشاءالله په 3مه 4مه هفته کې تاسو ته پخپله ولګېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.